الله فرمایي وي لا يزال الرجل عالما الى ما يتعلم فاذا ترك العلم وظن انه اكتفى او انه قد حصل ما اكتفى به فانه اجهل الناس. همیشه به یو انسان عالم وي تر څو پورې چې انسان دا علم حاصله یو مخکې روان وي. کله چې وایي دا څومره چې مې حاصل کړی دی دا علم مې کافي دی او نور علم ته ضرورت نشته، دی وخت کې دی اوس جهالت طرف ته روان دی. عالم هغه دی چې هر څومره بحرونه د علم د هغه سره هغه د نور طلب هم وکړي او دا ونه وایي چې زه اوس دې عمر ته رسېدلی یم اوس څنګه طلب د علم وکم. د حسن بصري رحمه الله نه پوښتنه وشوه بالجناب یو سړی دی 80 کاله زندګي ده، آیا دا د علم طلب کولی شي او د علم طلب د دپاره ښه دی؟ هغه ترې پوښتنه وکړه 80 کاله زندګي د دې دپاره دنیا کې ژوند دا په دنیا کې ژوند کولی شي؟ ویل او ویل دنیا کې ژوند ورله ښه دی. ویل او چې دنیا کې ژوند کولی شي نو علم هم حاصلولی شي. خو او قدرمنو ورونو د علم د پاره هیڅ امتحان نشته، بلکې یو انسان به همداسې مخکې روان وي او تر څو چې د یو انسان سره د علم حرص وي او د علم د حاصلولو د پاره عالي همت ورسره وي دا انسان کمال ته رسیږي. موسی علیه السلام د رب العالمین نه پوښتنه وکړه ای ربا من اعلم الناس، د ټولو انسانانو نه ډیر پوهه انسان څوک دی؟ قال من جمع علم غیره الى علمه، هغه انسان چې ډیر جلیل القدر عالم دی خو د نورو انسانانو علم هم خپل علم ته راجمع کړي. په دې بنیاد باندې موسی علیه السلام بعد السیاده چې د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام سره مبارزه وکړه، د بني اسرائیلو سردار دی، تورات ولا الله ورکړی دی، الله ورسره برای راست خبرې کړې دي، د لوی مقام خاوند دی په آخرني عمر کې دی او دی وایي چې لا ابرحو حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، زه به همیشه مزل کوم سفر کوم تر دې چې په مجمع البحرین کې یو عالم دی زما نه ډېر پوهه دی، زه به هغې ته ځان رسوم او د هغې نه به علم زده کوم. ولو مفسرون ویلي دي 80 سنه 80 کاله سفر کوم 80 خو دې عالم خضر علیه السلام ته ځان رسوم او علم ته کوم. دې ته اوس همت ویلی کېږي. څنګه چې امام مکحول رحمه الله فرمایي وی زه د یو زنانه غلام وم، مکحول جلیل القدر شخصیت دی، وی زه د خپلې سیدې آزاد کړم نو مصر کې چې څومره علما او ما د دې مصر د علماو علم خپل ذهن کې راجمع که د خپل ګمان مطابق ما ویل چې بس د مصر علم مې جمع که نو زه لاړم حجاز ته، د حجاز د علماو علم مې راجمع که، بیا لاړم عراق ته، د عراق د علماو علم مې راجمع که، تر دې پورې چې ما ته اوس هم پته ولګېږي چې په پلانۍ علاقه کې یو عالم دی او هغه سره یو علم شته دی، زه نن هم هغې سفر ته تیارېږم. د دې نه ډېر زیات چې هغه د علم دپاره نهایت زیات حرص کړی دی. امام ابو حاتم الرازي رحمه الله چې هغه د خپل یو سفر واقعه ذکر کوي، وایي چې زر فرسخه ما په د خپلو قدمونو باندې د علم په سفر پسې تیر کړل. زر فرسخه، یو فرسخ 3 میله دی، یو میل سکم 2 کیلومتره دی، نو زر فرسخه دا 3000 میله دی او 3000 میله سکم 6000 کیلومتره جوړېږي. 6000 کیلومتره مزل دا د دې په دې قدمونو کړی دی. دا نه یوازې بلکې کله چې دوی دې ته ورسېده د زرو نه واوړېده بیا موږ نور شمارلی نه دی. د علم داسې ملنګان چې سړی د ځان نه جوړ کړي لکه بقي ابن مخلد
نو داسې شخصیت ته جوړ شي چې اکبر مسند على وجه الارض مسند بقي بن مخلد. دا دومره لوی علم دی څنګه راجمع کړو؟ دا دومره لوی علم په دې وجه باندې د خپل واقعه ذکر کوي او په همدې خبره باندې د خپل مجلس ختمو ځکه مشایخ راغلي د هغې به بیانات کوي. بقي ابن مخلد وی دا د اندلس دی، مغرب. وی زه د مغرب نه را روان شوم او هغه وخت کې د سورلیو مزلې هم نه وي، پیدل مزلې وي. عراق ته راورسېدم. چې عراق ته راورسېدم دا هغه دور دی چې امام احمد بن حنبل رحمه الله باندې پابندي وه. هغې سره کسان میلاوېدلی نه شو، په هغې پابندي وه. وی زه رالم د یحیی بن معین په درس کې کېناستم. ما ورته وویله چې جناب زه د ډېر لرې علاقې نه راغلی یم، که چېرته زما دا سوالونه ډېر شي نو ما ته د جفا نسبت ونه کړي، دا څومره بې ادبه دی، ادب لحاظ نه ساتي. زما سره شوق ډېر دی. ما ته د یو څو راویانو په باره کې پوښتنه وکړه، فلانی څنګه دی، فلانی د هغې توثیق او تجریح یې راته بیان کو. فقلتو کیف احمد بن حنبل؟ احمد بن حنبل ستا په وړاندې څنګه دی؟ وی هغه تعجب وکړه چې تسألني عن امام من ائمة المسلمین، د ائمة المسلمین په باره کې ته زما نه پوښتنه کوې چې دا څنګه دی؟ هغه خو داسې اوثق الناس دی، امام من ائمة الدین. دې خبرې زما په زړه باندې یو اثر وکړ مال چې احمد ابن حنبل نه زه علم زده کوم. او دا هغه دور دی چې د بادشاه د طرف نه په ده پابندي ده چې زه سره به بلکل څوک میلاویږي نه. زه رالم کور مې ولټو تر دې پورې چې رالم د هغه کور مې معلوم که. هغه ته په یو طریقه باندې ورننوتلم. ما ورته ویل جناب زه د ډېر لرې علاقې نه راغلی یم، د اندلس نه مغرب نه راغلی یم، او ما ته دا خبره را رسېدلې ده چې تا سره علمونه دي، نو زه غواړم چې تا باندې تا نه علم زده کړم. هغه ورته ویل ما باندې خو د بادشاه د طرف نه پابندي ده. نو دې بقي ابن مخلد ورته ویله چې یو طریقه به وکړو. ویل څه طریقه؟ ویل زه به د خیرګر ملنګ ټولګر په جامه کې راځم، د ټولګر لکه په کوڅو کې چې ګرځي او خیر ټولی خیر، او د کوڅې په سر کې به آواز کوم چې خیر راوړئ الله مو بخه. نو ته به د خپلې دروازې شاته او زه به داسې په قلاره درځم. دا یو حدیث به راته وی، زه به هغه د ځان سره لیکم، ټوله ورځ به زه یادوم. ما ته ویل ته به په دې اکتفا وکړي چې د ورځې یو حدیث ته به او د مغرب نه راغلی دومره تکلیف دې کړی دی؟ ما ورته ویل چې آو. وایي دا سلسله شروع وه چې ما په سره کپړه باندې به سر تړلی او د هغه وخت د ملنګانو د ټولګرو د خیرمارو دغه طریقه وه، او ځان سره به مې په خپل ستوڼي کې کاغذ کېښودلی او قلم. نو د کوڅې سر کې به مې آواز وکړو او ما ته دا پابندي ولګوله ګوره چې ته به محدثینو سره نه کښېنې، ځکه بیا خو معلومیږي چې دا خیر ټولګر نه دی او دا څوک محدث دی. ما ورته ویل صحیح ده. د کوڅې سر کې آواز کوي چې خیر راوړئ الله مو بخه. خلک خیرونه راوباسي خو هغې ته توجه نه ګرځوي، مقصد ته ځان رسوي. د ورځې یو حدیث لیکي، کلونه په دې کې تېرېږي، کلونه، تر دې چې دغه دور حکومت د معتزله او قوت ختم شو، د اهل سنه والجماعه حکومت رالی. نو امام احمد بن حنبل ته په زرګونو لکونو شاګردان کېناستل، لکونو شاګردان. خو چې کله به زه بیا درس ته رالمه نو ملګرو ته به یې وویله چې د علم ملنګ ته، د علم ټولګر ته لاره پرېږدئ د الله بندګانو. زما دا قصه به ورته وکړه چې دې علم پسې ځان نه خیرمار جوړ کړی و، ملنګ یې جوړ کړی و، ټولګر یې جوړ کړی و. نو دې دومره کمال ته ځکه رسېدلی دی چې اکبر مسند على وجه الارض هو مسند بقي ابن مخلد. مسند چې په مخ د ځمکه ډېر عظیم مسند دی چې اوس مفقود دی، دا مسند د بقي ابن مخلد. چې مسند د احمد ابن حنبل چې دی اصل 6 جزه دی، هغې محقق چې دی اوس 52 جزه دی، دا 14 مجلده و. مسند د احمد ابن حنبل نه دا څو چنده غټ و، 2 چنده غټ. او حال دا چې هغه محقق شوی د 100 نه اوړېده.
خوږو طالب العلمانو ورونو که خپل دا راورپس چوټیانې مو ضایع نه کړې په دې کې مو دا کوم د فنونو دورې چې شوي دي دا مو وکړې خپل درسونه مو تکرار کړل د قرآن او سنت نور درسونو ته کېناستلی او خپل اوقات هم ضایع نه کړل کمال ته به ورسېږئ که اوقات درنه ضایع کېدل هیڅ مقصد به حاصل نه کوي په دې بنیاد باندې خپل وخت مه ضایع کوئ ځکه رب العالمین د زمانې تذکره موږ ته بار بار کوي او الله فرمایي والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر بیا وایي هل في ذلك قسم لذي حجر کم عقلمن انسان چې د دې نه خپله برخه واخلي څوک شته دی عقلمن چې عقل په کار واچوي او زمانه د الله په دین باندې قیمتي کړي لهو لعب کې تیره نه شي په کار دا ده چې خپله زندګي په لهو لعب کې تیره نه کړو او دغه د چوټیانو وختونه هم علمي مشغله ځان له وګرځو رب العالمین دی دا ستاسو جد و جهد د استادانو جد و جهد د دې مشرانو چې څوک دلته خرچه کوي الله دې د هغوی جد و جهد په اخلاص بنا کړي الله دې په خپل دربار کې قبول کړي او رب العالمین دې د دې عوضونه په دنیا او آخرت کې ورته ورکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين